موږ کچېرې موږ غواړو چې دا ټول روګانې یا دا ټول کلمونه یو رقم ته شي، نو دغه دوو کمانډو ته اړ یو. صحیح شوه؟ ښه، موږ ټیبل نه وروسته پیکچر یایو. تاسو پوهېږئ چې کله چې موږ یو کتاب جوړوو یا یو مجله لیکو یا یو بل کور ډیزاین کوو، نو حتما به هغه ډاکومنټ کې موږ دپاره واټس د پرابلم ښه ریپیټ روم یلی و که نه؟ سورټ خو بیلی دی که نه؟ ښه ښه په ټیبل کې په لیاوټ کې موږ ته کنورټ ټو ټیکس که تاسو ته یاد شي په انزرټ کې موږ یو کمانډ یلی و کنورټ ټیکس ټو ټیبل. دې هدف دا و چې که چیرې تاسو سره ټیکس دې سره وي او هغه چوکټ ته ورچوئ. صحیح شوه؟ او د دغې هدف دا دی چې که چیرې تاسو سره چوکاټ دې سره وي هغه ټیکس ته کنورټ کوئ. صحیح شوه؟ یعنې د چوکاټ نه ریمو کوئ. اوس به تاسو چوکاټ سره کم ته ریمو کوئ، خو سلیکټ به کوئ او ډیزاین ته به وروشئ. دلته به سپین رنګ ورکو او دلته به چې کو آل بارډر. چوکاټ شته؟ نشته، خو دغه معیاري طریقه نه ده خو، یعنې دا په حقیقت کې چوکاټ شته. صحیح شوه؟ وینې ډیزاین او لیاوټ راغلو، یعنې په ټیبل کې دي، که څه هم ټیبل بریښي نه خو په ټیبل کې دي. موضوع پوه شوئ؟ معیاري طریقه دا ده چې د کمانډ له لارې دغه وکړو کنورټ ټیکس ټو ټیبل. دغه ټیبل به انتخاب کړو او دلته به کنورټ ټو ټیکس ووایو. اوس دغسې یې چې دا نمبر دې لیکلی دی، بیا دې دا کالم بیل کړی دی، بیا دې نیم لیکلی کالم بیل دی. دلته ټیب روشي، کاما روشي، آدر روشي، که پاراګراف مارک روشي. زه به ټیب آدر کې سلش. صحیح شوه؟ وم لیده؟ بیرته چې دا کنورټ کوو چې کو آدر سلش. صحیح شو؟ شنو بل یوه موضوع
موږ یلیو په انسرټ کې چې کچېرې موږ سره دغسې یو ټیبل سره وي چې هغه کې حساب کتاب ته ضرورت وي صحیح شوه کالکولیشن ته ضرورت وي نو موږ هغه چېر چې شي نه استفاده کوو ایکسل سپریډ شیټ ته مګر ساده او کمرنګه کالکولیشن په ورډ کې هم کړای شو صحیح شوه لکه مثلا دا سبجیکټ 1 سبجیکټ 2 سبجیکټ 3 دغه نمرې جمع کوو ټوټل ته دغسې فرض کړئ چې ډېرې دي که نه نو لیاوټ ترڅو فرموله ترڅو دلته په اتوماتیک ډول لیکلی دي مساوي سم چې سم کا لیفټ دغه لیفټ سیلونه چې کا سم کا بس وکېږي دا څو کېږي خو دغسې نه کېږي چې موږ دغسې دا بیا داسې ډریک کو او ټولو ته یې وکړو ځکه ایکسل رقم ته نه ده دا به هر یوه ځای کې ځون ته جمع کوي فارمولا اوکې فارمولا او دغه فارمولا اپډیټ هم نه دو خو اپډیټ سره کوم ته نه دو چې مثلا د 240 دي دا مثال کړي اول ته هماغه 240 نه دي یعنی اول اپډیټ نه دو هماغه چې جمع کړي دي هماغه دي صحیح شوه نو دا په فارمولا کې دي ښه ارڅو چیرې پکچر ته کله چې ډاکومنټ کې تاسو ته پکچر اړتیا شي نو انسرټ کې پکچر کلیک کړئ پکچر ډیسکټاپ نه یې ښایي چېرته چې وي پکچر روښلی او انتخاب کړئ دلته چې سره اتوماتیک ډول پکچر انسرټ شي د پکچر سره یو ټیب روشي چې فارمیټ ټیب وي ته صحیح شوه او پکچر غیر منظم وي لکه تاسې غواړئ که نه هغه ته ویا که چېرته ویه لکه لږ واخرڅه تاسې د یوه چا پېژندنه لیکئ که نه دلته دغې نفر عکس انسرټ کوئ انسرټ هغه نفر عکس به کوم وي دا اوس آیا دا مناسبه دو نه دو مناسبه دا رقم ته که نه موږ باید دغه ځای کې یو عکس ولرو کله چې زه دالته کلیک کم فارمټ ټیب ورک شو کله چې په عکس کلیک کم فارمټ ټیب راوړو دا خبره زده کړئ سره په اول فارمټ ټیب نه مخکې په عکس کې موږ دغه ځای کې یو بټن لرو چې د روټیشن دپاره دو صحیح شوه ته وینې چې دا عکس کړنو کوي دغه ځای کې یو بټن لرو چې د ریسایزینګ دپاره دو ریسایز ته معنا سایز کومول او زیاتول صحیح شوه او دغه ځای کې هم ریسایز مونږ کړی شو خو یوه طرف ته دغه ځای کې مونږ ریسایز کړی شو خو یوه طرف ته خو دغه کوینج کې چې ونسې دواړو طرف ته خو دا هم غیر معیاري غوږ شئ فارمټ کې به هر څه نه مخکې اول زده کوئ رب ټیکس او رب ټیکس کې به بیهایند ټیکس او ان فرنټ اف ټیکس دا زده کوئ صحیح شوه دلته درې اپشنونه ډېر مهم دي یو سکویر دی یو بیهایند دی او بل ان فرنٹ اف دی صحیح شوه سکویر معنا ده چې موږ به عکس اوس انتقالولی شو یوه بل ځای ته زه کنټرول زیډ وایم اوس که څه موږ عکس نشو انتقالولی ډېر په خوره انتقالیږي ښه چې زه داسې دا لږ کوچنی کړم وینې د دې لپاره چې عکس انتقال شي نو موږ چیک سکویر وکړو لیکل نه دی هایډ کړي کوم ځای کې چې موږ عکس غواړو هغه ځای کې چیک کوو هغه ځای کې فکس کولی شو که چېرې موږ غواړو چې لیکل د پوسیا پورو شي نو بیهایند د ټیکس یعنی شاته د ټیکس نه او که چېرې غواړو چې لیکل د پټ کي نو ان فرنٹ اف د ټیکس صحیح شوه
خدا موضوع شو دا بس سکویر کو دا درې اپشنه کې دا کې فقط دلته ریموو بیکګراوند ده داسې عکس به وکړم چې بیکګراوند سپینولی شي خو موږ څو دام سکویر کړو او ریموو بیکګراوند دا د دې عکس بیکګراوند دی ښه کلیک کا دلته درې بټن ارځي مارک ایریا ټو کیپ هغه ساحه ماته وښیه چې وساتم یعنی ریموو نشي مارک ایریا ټو ریموو هغه ساحه ماته وښیه چې لرې کا او ډیلیټ مارک زه ورته یم چې کوم ځای نه وسوته دا خو وسوته که نه فکر ده دا خو بیکګراوند نه دی که نه دا وسوته دا وسوته دا به داسې لږ تیر کړي بس داسې کې کلیک وکړه بیکګراوند ریموو شو اوس به تاسې ووینئ چې بیکګراوند څرنګه همته ریموو کول وي زه به وایم چې ان فرانټ آف ټیکس اونلی د بیکګراوند نشته کې که نه خبره پوه شوئ دا د دې په خاطر استعمالیږي که چېرې موږ تاسې یوه لاسلیک ولرو داسې فرض کړئ چې یو لاسلیک ولرل تاسې سکین لاسلیک ښه سیګنیچر هغه تاسې ولرل دلته تاسې سره یو شی دی یو سرټیفیکیټ دې سره ده او تاسې غواړئ چې هغه چې یې ساین یې کړئ یعنې معنا چې رسمي کړئ manager of department اوس دا خو یو مثال دی ښه دا لاسلیک مونږ ورخولو فرض که دغه پیج چې دی دغه رقم ته دی ښه سرټیفیکیټ دغه رقم ته دی اوس ورخولو موږ هغه لاسلیک دا سکویر کوو چې حرکت وکړي و بل ځای ته اوس دلته چې موږ دغه ځای کې دا ساین کېږي دا رقم ته format in front of the text پټ نه کړل واضح برېښي چې دا چې دی دا خو درویل دي نو د دې لپاره به ریموو بیکګراوند صحیح شوه ریموو بیکګراوند به ووایئ اوس هغه ساحه چې ریموو کي باید هغه به مارک ایریا ټو ریموو دا سپین به ورته سلیکټ کړي که نه
زوم زوم دا به د سلیکټ کا کنه چې دا ریمو کا ریمو کا دا just click this صحیح نشو اوس بریخي چې دا هیک شوي دو حسینن لکه یو چا چې کړي وي داسې یعنې سهار یې مو شو خو دغسې کور ونه کوي صحیح شوه دغسې کور ونه کوي دغسې که چېرې دوست سره یو مهر وي که نه مهر پېژنئ ټپه ټپه د څه یې لکه شیشه स्टम्प पे जाएगा ना मोहर تو زده هی کول در بخوایم خب فروشگاه لوازم خانگی تو سه دا مهر بکور شو چرته بکور شو یو بیل نیست رخوای یه دغسې فرض کړئ چې دا یو مهم مهر دی صحیح شو دغه ځای کې دا ساین هم وشو اوس یو مهر هم په لګوئ که نه دا سلیکټ کړئ سلیکټ کول نه وروسته دا چې کړئ ان فرانټ آف ټیکس یعنې دا ټیکس چې پټ کړي اوس چې کې کراپ کړئ کراپ معنا دا چې دا اضافي ساحې چې کې تینا لري کې دا به کرپ کو دغسې کرپ کمانډ دغه دی ښه په دې فارمیټ کې کرپ کمانډ دغه دی دا کرپ کوي د اضافي ساحه موږ نه غواړو که نه دا کرپ کوي ښه دا خو صحیح شو خو اوس بیا هم چې موږ دغسې کې دا سټیک کو چې کېږي که نه غلط ده آفرین شه اول به دې نه مخکې دې ته دغه رڼو ویر کړو ډېره تیزه رڼو صحیح شوه دې نه وروسته به کالر ته رشو چې دغسې کالر وي لکه مونږ چې په اصطلاح دغه رنګ دا خو سټایل دی دا نه استعمالوو ریمو بیکګراؤنډ ته به رشو What's the problem? remove background کې غوږ شئ دغه ساحه ته دا ساحه دا تور لیکل دا به لږ ورته لوی کړي خو دا به ورته لوی کړي فکر هم شو هم چې ورته لوی کړه اتوماتیک ډول هغه کرجواز شو دې نه وروسته به ورته وایي چې دغه منځنۍ ساحه چې دا ریمو کړه صحیح شو دغسې ورته انتخابوه دغسې ورته انتخابوه دغسې انتخابوه فکر هم شو دا خو ټوله ریمونه شوه چه شوال؟
वर्कलोड तो वर्कलोड और माना खदा इंतखाब करो क्लिक का दवीने बिया कदा ठप्पा लगा खड़ा वे आर्टिस्ट रोशा इने तजंगड़ी स्टाइल नदी څومره چې ته خوري پوه کې هم دومره به اوریجنل ټپه روخلې او خپل تصدیق پاڼه نه به ولګوي سره شو اوس اوس دا فرینډ کا خبره خلاصه خو دغه سره رضالت چېرته ونه کوي صحیح شوه ښه په پکچر کې بل چې دي کنټرول ان design Windows certificate په پکچر کې بل موضوع دو چې مهمه دو هغه چینج پکچر دی ریسیټ پکچر دی اول چې کله تاسو عکس ورئ مثلا یو عکس مې زړ کړو هغه هم سکویر کړو دلته یو ځانګړی ډیزاین ور کړو فرض کړه دغه ډیزاین هم ور کړو صحیح شو اوس تاسو چې ډیزاین دغه صحیح دی خو د عکس د چې شي چینج شي یا تاسو لاس عکسونه ورئ لاس خو د ټولو ته چې کې یو رقم ته ډیزاین ورکوئ که نه نو پکچر وایي وبخئ پکچر وایي مثلا دغسې یو ډیزاین دغسې یو په دې دا ډیزاین نه دی خو دغسې یو ډیزاین دا سکویر کوو دا لږ غټوو کنټرول سی کنټرول وی اوس د لوند عکس ځایم چې ای خواته شي دا برینګ ټو فارورډ سینډ ټو بیکورډ دا زده کوي دا زیړ نښان څه دی دا زیړ نښان په دې کې دا زیړ نښان څه دی دا تاسې د سلیکټ شوی آبجکټ دی صحیح شوه د کوم عکس چې سلیکټ دی دغه دی نو که چیرې زه دا ووایم اوس زه غواړم چې دغه عکس د دې عکس لوندې شي دا چې زه انتخاب کړم سینډ ټو بیکورډ چې ووایم صحیح به نه شي صحیح نه شو دا به لږ لوی کړمه شفټ او الټ به ونیسو چې دواړو طرف ته لوی شي صحیح شوه بیا کنټرول سی کنټرول وی سینډ ټو بیکورډ بیا بیکورډ فکر هم شو دا به زه لږ لوی کړم اوس دغسې یو ډیزاین هم جوړ کړو خو دغې ته عکسونه ور بدلوئ سټایل هماغه عکسونه ور بدلوئ کلیک کا چینج پکچر ورک اف لاین جسٹ اوکے کلیک کا چینج پکچر جسٹ صحیح شوه فکر هم شو دغه سټایلونه تاسو کې جوړوای شئ صحیح شو په دې موضوع نه پوه شوئ برینګ ټو فارورډ مخکې راوړل بیکورډ شاته وړل دا زیړ نښان چې دی معنا تاسو سلیکټ شوی آبجکټ دی د کوم شی اوس زه دا سلیکټ کړم دا اوس په منځ کې دی که نه فارورډ یې کړم ادینه په مخته شي که ادینه په شاته شي
د پیشونو مخ ته چې کنه فارورډ صحیح شو دا په ډیزاین کې پوری ښه پوزیشن د پیج پوزیشن دی مثلا په د پڼې کې د عکس کوم ځای کې غوړي مانس کې دې سایډ ته دې سایډ ته دې سایډ ته صحیح شو دا دومره مهم دی بل سلیکشن پین دی دغه ځکه موږ درې عکسونه لرو هایټ آل ټول پټ کا شو آل ټول وخیا یوازې سپای پټ کا سپای پټ شي پیشو پټ کا پیشو پټ شي او دا بل پیشو پټ کو صحیح شو په موضوع پوه شوي زم چې دا چې ورم ټول دی په اور یوړی شي نو دا چې کا ګروپ کا سلیکټ که سره کوم سلیکټ دا مې انتخاب کړو بیا مې کنټرول ونیو دا کنټرول مې نیولای دا صحیح شو او دا چې کا ګروپ دا یو ګروپ شو او سټایل هم ټول ته په اور انتخابيږي فکر هم شو یو ګروپ شو بیرته ان ګروپ کوي کلیک کا ان ګروپ صحیح شو اوس ته دا سیای چې وښه دغه څه تو سپای پښو سره هم لګیږي نه دغه څه عکسونه سره دي خو تاسو یې چې دا ز ډیزاین لپاره په یو لاین برابروم صحیح شو لکه دا خو اوس جګ دي کنه زنه ټیټ دي زنه دا خو مثلا ته برابر کې دغه څه خو فلیکسیبل نه برابرېږي دا به انتخاب کې سر کوم انتخابوي دا به انتخاب کې کنټرول ټول به انتخاب کې یا دغه څه آسون فارمیټ ته لوړ شه سلیکټ دیس کنټرول شفت صحیح شو دا څه انتخاب با اوس دلته ورشه الاین ته په الاین کې الاین ټاپ ټول په یوه کرښه برابر نشول خو یوه ستونزه کېدو دغه ځای کې دا سپیس دا سپیس دا سپیس چې توپیر لري د دې لپاره به الاین ته لوړ شي او الاین ډسټریبیوټ هوریزنټلی دا سپیسونه پارک نه لري ښه فکر هم دی د دې لپاره چې ټول منظم شي دغه ځای کې به ځانګړی چې کې ځانګړی سایز به وي صحیح شو 0.9 0.9 موضوع پوه شوئ اوس به ټول منظم هم وي او ټول کړای شي چې په لاین هم برابر کړي څرګند ته په لاین برابر کړي کلیک کړئ کنټرول کلیک کلیک او کلیک څرګند ته په لاین برابر وي سن دې خواته ډسټریبیوټ ټول په وځي شو خو موضوع پوه شوئ خو بل کمپریس څه معنا لري الکه دلته زه کرپ کوم دغه ساحه کرپ کوم ښه چې وم نه خوري ښه ته هم کرپ کړه خو که چیرې بیرته بیا کرپ ووایم بیرته هغه ساحه شته که نشته شته که نه ساحه موږ سره سټور شوي دو یعنی په حقیقت کې دغه عکس همغه رقم ته غاټ دی او سایز یې دلته په ډاکومنټ کې همغه رقم ته اشغال کړی دی موږ یو چې نه دا عکس چې موږ کرپ کړو دا کرپ ایریا دې ډیلیټ شي کمپریس اپلای اونلی دیس پکچر ډیلیټ کرپټ ایریا اف پکچر دا معنی چې دغه فارمیټ ته به وړي او دا به ایمیل ته برابر شي سایز به کوچنی شي اوکې کا اوس کرپ وایم شته ساحه نشته صحیح شوه موضوع پوه شوئ بل چینج پکچر نه خو پوه شوئ ریسیټ پکچر معنا پکچر بیرته خپل حالت ته ریسیټ کا صحیح شو ریسیټ
ادي حالت کې پکچر ده مثلا پکچر د 3D حالت ته بولای دا دغه ځکه دا ډېر ښه ډیزاین نه لري خو تاسو خپل اپلای کوي لکه وګرځي ډېر ښه چاکلیٹ ډیزاین نه لري خو او بالکل ریسیټ کا ریسیټ ونه بیرته خپل ادي حالت ته دلته یو بل څه دی وخت پراده صحیح شو په انزر کې او په پکچر کې تاسو چې وکسئ پکچر لیاوټ دا به تاسو سره وکسئ خو how good does